السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پښتو سټیچویر زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د واتساپ د بلاک شمیرو د خلاصولو د کاریال جوړولو طریقه ښایي چې څنګه کولی شو د بلاک د شمیرو خلاصولو کاریال جوړ کړو. نو لومړی شروع کوو. د جمع علامه باندې به کلیک وکړئ. دلته به ولیکئ د واتساپ د یو عکس ورته راواخلئ. یو عکس ورته د پیکسلان راواخلئ. ما جوړ کړی نه دی. یو عکس جوړ کړئ. پلان مې جوړ کړی. دا مې چې کله سیو کړ دا هم دلته راغی. دا هم کریټ ایپ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ اوس به دغه د نښه باندې کلیک شاته به وځئ. دلته به د سیټینګ برخه کې اډوانس سیټینګ دا رنګونه به ټول د واتساپ په رنګ باندې کړئ. رنګ ورته انتخاب کړئ. دلته هم انتخابوو. دلته هم کوم رنګ چې د واتساپ ده دا ورته ولیکئ. اوس بیا سیو کړئ. کله مو چې ثبت کړه اوس به په کلیک پرې وکړئ. نو اوس به راسئ د دغه باندې په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه کلیک وکړئ اوس به راسئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. یعنې دا د ټول بار به لرې کړئ. اوس به تاسو یو لوټي فایل راواخلئ. دلته به داسې لومړی به تاسو لاینر وي راواخلئ. لاینر وي مو چې راواخیست اوس به میچ فرانټ کړئ. دا سوري میچ فرانټ کړئ. کله چې دا میچ فرانټ کړئ اوس د ګراویټي سینټر ورټیکل او سینټر دا به کړئ. کله چې دا کړ اوس به تاسو یو لوټي فایل راواخلئ. دا لوټي فایل به دلته راواخلئ. کله چې دا راواخیسته دلته لاندې یو متن راواخلئ. د ده سایز به 14 کړئ او نوم رنګ به ورکړئ ټیکسټ کلر ګرین. د نه بعد باندې دا نوم ولیکئ واتساپ شمیرې خلاصول بلاک شمیرې خلاصول. تاسو اوس غواړئ دلته یو دغه ورکړئ. تاسو به دلته دا شی راکړئ. نو لومړی به تاسو د دغه وایټ چې د دغه وایټ دا به هم یو کړئ او د ده دا به هم یو کړئ. اوس به د دغه لاندني به د دغه ګراویټي به سینټر بټوم او سینټر به کړئ یعنې لاندې خواته. دلته یو ټیکسټ ویو را داخل کړئ. دلته ورته ولیکئ جوړونکی چې څه نوم چې ورکوئ ستاسو نوم. دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ تر څو د ده. اوس به تاسو دې لیکنو ته فونټ ورکړئ. کله چې لیکنو ته د فونټ نه مخکې باید تاسو د دغه لوټي کار خلاص کړئ. لوټي لپاره به راسئ دغه د فچکارۍ په نښه باندې به کلیک کړئ. دلته به ورته دغه کاپي کړئ. کله مو چې دا کاپي کړئ دا به کاپي کړئ. نو تاسو ته به زه په خپل ټلیګرام چینل کې یو لوټي فایل درکړم واتساپ لوټي. زه به تاسو ته په نښه کړم دغه فایل دغه پورتنی دا به راواخلئ. دلته به دغه به کاپي کړئ. دا مو چې کله کاپي کړ اوس به راسئ دا درې ټکو باندې به کلیک وکړئ او اس سیټ فولډر ته اوس به په دغه کونج علامه باندې کلیک وکړئ. علامه باندې اوس به راسئ. ما دغه لوټي فایل په یو فولډر کې ثبت کړی شي. نوم یې واتساپ ده. دلته مې لیکلي دی واتساپ لوټي. کله مو چې دا هغه کړ اوس به دا رینیم کړئ. دا به ټول پاک کړئ.
دا کوم متن مو چې کاپي کړی دا به پیسټ کړئ. دا چې کله پیسټ کړئ اوس به راسئ لوټي کار خلاص اوس به دغه لیکنو ته فونټ ورکول. نو را به سئ فونټ برخې ته دلته به تاسو جمع باندې کلیک وکړئ. زه د فولډر نه یو فونټ راخلم دا زما د خوښه فونټ دی ورته ولیکم مثلا فونټ سیف. کله چې ثبت کړئ اوس به راسئ ان کریټ برخې ته. ان کریټ برخې ته کمپوننټ برخه ویوز برخه به راسئ سیټ تایپس ټیکس وایډ. دلته به اول انتخاب کړئ دلته به فونټ انتخاب کړئ. دوه متنونه دي په هغه کې به یو هغه کوئ فونټونه دواړو ته ورکوئ. دا هم دوه شول د فونټ کار یې هم خلاص. اوس به راسئ بله صفحه به جوړه کړئ. دا خو یې د شروع صفحه شوه. اوس به راسئ ویوز برخې ته دغه د جنګ علامه باندې کلیک وکړئ. هغه علامه باندې به کلیک وکړئ. دلته به د صفحې نوم ورکړئ مثلا هوم. دا ټول بار به لرې کړئ. کله چې ټول بار لرې کړو دا ایډ هوم باندې کله راغلو نو تاسو دلته لاینر وي راخلئ. لاینر وي نه بعد به میچ فرانټ کوئ بغل نه بعد به تاسو دلته هم لوټي فایل واچوئ. دلته به ټاپ سنټر هیدرن یعنې پورته نه کوئ. د خپله ولاړوالی یو سور به یو سلو شل کوي. اوس به راسئ اولې صفحې ته. دلته به ایونټ او بیا به راسئ کمپوننټ برخې ته. دلته به یو ټایمر اضافه کړئ. دلته به یو نوم ورکړئ مثلا ټایمر مو چې کله اضافه کړو به راسئ یو بل به اضافه کړئ دغه لومړی انټنټ دا به کله اضافه کړئ آی به ورکړئ یو نوم ورکړئ. اوس به راسئ ان کریټ ته. دلته به د کمپوننټ برخې څخه ټایمر راواخلئ. دغه بلاک دا لومړی بلاک د ټایمر په برخه کې د ټایمر برخه شوه دغه لومړی بلاک شو. دا به راواخلئ. دلته به ټایمر انتخاب کړئ. دلته به ورته ولیکئ 4000 یعنې 4 ثانیې. 4 ثانیې بعد باید هغه ته لاړ شي. 4 ثانیې چې کله پوره شي نو بیا د سیټ سکرین دې شي دوهم سکرین یعنې هوم اکټیویټي او سټارټ اکټیویټي دې شي. انټنټ دلته به انټنټ او شروع دې شي او فینش اکټیویټي او دغه د لومړۍ صفحه به ختمه شي. دا هم څو د دغه کار. اوس به راسئ د هوم صفحې ته. دلته به ورته ولیکئ یو خط به واخلئ د واتساپ شمېرې خلاصول. د سایز به هم غټ کړئ 2500 رنګ چې دا فیل کړئ. دا هم دلته څو به راسئ تاسو لاینر ایچ به راواخلئ. کله مو چې لاینر ایچ راواخیستو دلته ایډیټ ټیکس راواخلئ. دا به داسې کوئ چې سینټر به کوئ. کله مو چې سینټر کړ اوس به د ده وایټ یعنې سور دی میچ فرانټ کوئ او د ده ګراویټي چې ده سینټر کوئ. او په ده کې چې دغه یو بل تنظیمات دي ایمیج ټایپ انفرټ ټایپ یعنې چې څه په شی پکې ولیکل شي نو فون نمبر یعنې هغه نمبر چې بلاک شوی هغه ولیکل شي او بیا ډن باندې لاندې بټن یې د ډن په نوم وي. د ډن بټن مثلا دغه بټن دلته ښایي تاسو ته کیبورډ کې لاندې بیخ کې دغه بټن دغه تاسو ته دا د بیخ دغه بټن تاسو به دلته هینټ کې ولیکئ خپله شمېره داخله کړئ. چې کله ولیکو د ده رنګ به هینټ کلر رنګ به داخل کړئ ګرین او د ټیکس کلر به هم هینټ کړئ. دا هم د شمېرې د ځای چې اوس د بټن یې د خلاصولو یعنې مثلا اوس به تاسو راسئ دغه وایډ د ده وایډ راسئ دا یو کړه. کله مو چې دا یو کړو به دغه لاینر چې دا وایډ مو چې یو کړی د ګراویټي به ټاپ هم کوئ سینټر ټاپ. کله مو چې دا ټاپ کړ اوس به راسئ دلته به تاسو یو یادونه یا معمول طریقه لومړی به د دغه لاینر دا ورټیکل کوئ. اوس به دلته یو لیکنه مثلا ورکوو لیکنو ته ورکوم نوټ د شمېرې سره
د هېواد د ویډیو لږ سټاپ کړم چې ګټه نه شي. دلته نوټ مې ولیکه، نوټ د شمېرې سره د هېواد د کوډ نمبر هم ولیکئ. نو مثلا افغانستان 003 پاکستان 2 داسې اوس بټن دلته دا بټن یې 2 دا به مې فرانټ کړئ. دلته به نوم ورکئ، ټکسټ، شمېره خلاصول څنګه چې ولیکل اوس به راسئ د ډیزاین کریټ دا چې کله راغلی دلته راسئ یوز برخې ته فونټ به ورکوئ، لیکنو ته ټولو لیکنو ته لیکنو ته به چې کله فونټ ورکوئ هر ټیکسټ وي یو ملټي فونټ په نوم ده او ټایپیس یې نارمل وي. دا به راټول کاپي کړي. څلور دانې لیکنې دي پکې، دا د بټن یو چې دا د کاریال نوم ده، بیا دویم چې دا نوټ ده او دریم چې دا د هیډیټ ټیک دا کوم شماره لیکل کېږي دغه ته نمبر فونټ ورکوئ. د دغه رنګ به هم شین کړو ګرین. اوس به راسئ شمېره خلاصول برخې ته، د دغه ټیکسټ کلر سپین کړو چې بیکګراونډ وي. اوس به راسئ ایډټ برخې ته انکریپټ ته بټن ته به ګډوالی ورکړو. دلته لاندې یوز برخې ته به راسئ سیټ کارنر ریډو بټن ته او دلته به ټول ولیکئ مثلا ګډوالی چې ده 15 ده او دیوال نه ورکوم 0 او ستا کلر ساده او بیکګراونډ کلر چې ده شین خپله د وټساپ دا چې کله څه اوس به راسئ شمېره خلاصول دلته به ټول کار خلاص. اوس به راسئ خالي فقط د دغه بټن یې عمل پاتې. اوس به راسئ آن کلیک ته، د باندې به کلیک کوئ، بیا به آن کلیک. لومړی چې تاسو کوم کار وکړئ لومړی به تاسو راسئ زموږ د ټلګرام چینل څخه به دغه بلاکونه وکړئ کوم چې دلته زه اوس خط کړېتاوم. ایمیل سینډ بلاک دا به چې کله ډاونلوډ کړل بیا به راسئ سکیچویر ته یو ډیولپرز ټول ته بلاک منیجر ته. کله چې بلاک منیجر ته راسئ دلته په دغه جمع علامه باندې کلیک کړئ، دلته به ورته ولیکئ ایمیل ادرس. رنګ ورته انتخاب کړئ د بلاک لپاره، بعد یو رنګ انتخاب کړئ. به کته راسئ اخري بلاک اخري ایمیل ادرس په نومول به دغه درې ټکي باندې کلیک وکړئ او امپورټ بلاک. اوس به راسئ دلته همغه دی وټساپ فولډر ته ټول کې لیکل شوی وټساپ لوټي او سینډ ایمیل بلاک دا اوس به سلیکټ کړئ. دلته یو بلاک ده دا به ټیک مارک او امپورټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په امپورټ باندې کلیک وکړئ به شاته لاړ شئ، شاته به وځئ شاته. اوس به راسئ اخري ځای دلته اوس نه دی ایمیل ادرس لیږل. اوس به دلته کوئ. اوس به راواخلئ ایمیل ټو یعنې چا ته لیږئ دا ایمیل. اوس به راسو دلته به نوټس ته ایمیل ټو دغه یې د وټساپ ایمیل دی وټساپ والا دا به کټ کړو یعنې کاپي یا کټ. دلته به دا ولیکئ او سبجیکټ یعنې سبجیکټ دلته به سبجیکټ ماته هم راواخلم دا نه ده پلیز ریموو مای نمبر فرام د بلاک دا به را کاپي کوئ. دا د تاسو خپل ټلګرام چینل کې دا به دلته تاسو پیسټ کړئ. کله چې دا پیسټ کړو اوس پاتې شو فقط دغه د نمبر او د ریپورټ ځای. ریپورټ یې په انګلیس ژبه کې لیکل شوی ټول کاپي کړئ. دغه 999 داسې ده دا د نمبر ځای ده. تاسو به دلته راسئ افراتور برخې ته اپریټر دلته به راسئ جوین اینډ جوین دا به راواخلئ. اوس به تاسو دلته ولیکئ دغه ریپورټ ځای پیسټ او دغه 999 چې دي دا به سیف کړئ دا به ایسته کړئ نهي. اوس دلته راسئ اخري ځای ته دا اوس به راسئ ویوز ته. کله چې ویوز ته راغلئ دلته به د ټکس ویو جیټ ټکس دا به راواخلئ. دلته به کېږدئ او دلته به ټکس ایډیټ ټکس یو ایډیټ ټکس یو به راواخلئ. کله چې دا راواخلئ اوس به راسئ غواړئ چې یو څوک بټن باندې کلیک وکړي او نمبر یې نه وي لیکل شوی نو هغه ته خبر ورکول شي چې نمبر مو ولیکئ. نو تاسو به راسئ کنټرول برخې ته اف دین یو څو دا به راواخلئ او دا ځای کې اوس به راغلئ افراتور برخې ته. افراتور برخې ته چې راغلئ اف دین ایکوالز په نوم باندې ده
equals ده. اوس به تاسو ویوز برخې ته راسئ. ویوز برخې ته چې راغلئ نو تاسو به راسئ جیټ ټیک راخلئ. که چېرته جیټ ټیک یعنې دا کوم ځای کې چې خط لیکل شوي دا خالي و یعنې هېڅ هم پکې نه و لیکل شوی، تاسو ته باید یو خبر درکول شي چې هغه خبر به دلته اوس دلته کېږدئ. دلته به کېږدئ لطفاً شمېره مو داخله کړئ. دا هم د هغه څو او که کله لیکل شوی و او یو څوک که نه و دا به داسې وي. اوس اپلیکیشن جوړ ده، اوس به سیو کوئ. کله مو چې سیو کوئ اوس به بیا دغه رن باندې کلیک وکړئ. ویډیو به لږ سټاپ کړو تر څو کاریال نصب شي. اوس به خلاص کړو. کله مو چې دا کړ نو تاسو به دلته اوس شمېره مو نه ده داخله کړې چې دلته لطفاً شمېره مو داخله کړئ. کله چې دلته اوس تاسو شمېره داخله کړئ 00 93 اویا اتیا 15 مثلا یو نمبر ورکړئ. اوس به شمېره خلاصول باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو ته دلته د ایمیل راځي. کله چې دا راغی نو دا هم انډرایډ سپورټډ او دا ستاسو هغه نمبر ده کوم چې لیکلی پلیز ریموو. بس په دغه بټن باندې کلیک کوئ او شمېره خلاصېږي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. الله په امان.